قدرمنو ملګرو څنګه چې ما پرون د پالي معبود ضیا صاحب چاپ کتاب د نثر کتاب و لاروي په هغې باندې مونږ خبرې اترې کړې وې. دغسې بل چې کوم کتاب دی نو هغه ما سره هم د دغه سیمې د ضلع صوابۍ تحصیل رزړ کرنل شیر کلي یو ځوان شاعر، یو خوږژبي شاعر هنرمند فیاض الله فیضي صاحب کتاب د ما سره او دغه دواړه کتابونه دې سره تېر هفته په کلي کې ملاقات شوی و. ما ته ډېره په مینه ډالۍ کړو. ما غوښتل چې دغه کتابونه به زه د رادیو پاکستان ایکسټرنل سروس خپلو خوږو مینوالو سره شریکوم. په دغه کتاب باندې به خبرې اترې کوو، د دغه کتاب اهمیت او دغه کتونکو اوریدونکو د چا لپاره چې هم ممکني او پېښور مردان سره نږدې یا دغه ذکر شوو لیکوالانو سره رابطي نو دغه کتابونه ضرور واخلي او دغه کتابونه دې وګوري. دواړه کتابونه د نثر دي چې کوم پرونی کتاب په هغه خبرې شوي دي. نننی چې کوم کتاب دی نو هغه دی د فیاض الله فیضي صاحب د ژوندون په آینه کې. دا هم د نثر کتاب دی. څنګه چې فضل محمود ضیا صاحب یو ډېر ښه شاعر، مشر شاعر، ادیب، دغسې فیاض الله فیضي صاحب چې کوم دی نو هم بنیادي طور شاعر دی. خو دی په دغه کتاب کې چې کوم دی نو دا خبره منلې ده، دې خبرې اعتراف هم کړی دی چې ما ته خپلو مشرانو پروفیسر ظاهرشاه ظاهر صاحب او د بل خپل ملګری لیاقت تصور صاحب چې دغه ملګرو ما ته ډاډګیرنه راکړه. ما ته یې وویل چې ته نثر ولیکه او د هغې په وینا باندې بیا دغه د نثر کتاب چې کوم دی نو هغه چاپ دی د ژوندون په آینه کې. دا اصل کې د فیضي صاحب چې کوم دی نو ژوندلیک کوم آبیتي چې ورته کوم وي کوم کتاب په حوالې سره پرون چې مونږه خبرې کړې وې څنګه چې ضیا صاحب مختلف د خپل ژوند په حوالې سره، ذاتي ژوند په حوالې سره یا د ادبي ژوند په حوالې سره هغې چې کومې خبرې اترې وې او هغې په کتاب کې چپټر وایز مختلفو برخو کې هغه تقسیم کړي دي او هغې کتابي شکل کې چاپ کړي دي. نو دغسې فیضي صاحب هم دغه دې کې سفرنامه هم شته دی او په مختلفو کتابونو باندې تفسیري فیضي صاحب چې کوم د ملګرو چاپ کتابونو باندې تفسیري لیکلي دي هغه په مختلفو اخبارونو رسالو کې چاپ شوي دي نو هغه هم په دې کتاب کې شامل دي. دغسې په شخصیاتو باندې چې کوم د دې مضامین دي د فیضي صاحب مختلفو شاعرانو ادیبانو په حوالې سره چې کوم د دې لیکونه دي نو هغه هم په دې کې شامل کړي دي. او دې نه علاوه ادبي ټولنې چې کوم ادبي تنظیمونه دي او په کم ځای کې دې پاتې شوی دی نو په هغې باندې چې کوم دې لیکونه کړي دي نو هغه هم په دې کې شامل دي. د کتاب نوم دی د ژوندون په آینه کې، لیکوال فیاض الله فیضي، کلی کرنل شیر کلی ضلع صوابۍ او دغسې د دې کتاب چې کوم د چاپ کال دی نو هغه هم دا روان کال اوس چاپ شوی دی او دا د دې بیه چې کوم دی نو انتهایی لږه ده، 350 روپۍ ده او ډېره ښکلې ټایټل سره ده، ډېر مزیدار ټایټل سره، رنګین ښکلې ټایټل او هغې سره ده ښکلې لیکونه دي، ښکلې مزیدار ښه کاغذ. د دې چې کوم درکونه دي نو هغه د کرنل شیر ادبي جرګې چې کوم دفتر دی، بیا د ستر دفتر تپارزړ ادبي جرګه او دغسې انصاب بوکسیلر چې کوم دی نو شواډه او هارون بوکسیلر کرنل شیر کړي. تړون چې کوم دی نو فیضي صاحب د دې کتاب کړی د خپلې خوږې لور زنیرا په نوم چې لیکي چې په پیدایش یې 8 کاله پس الله تعالی زموږ په کور کې رحمتونه او خوشحالی راوستي دي. بیا چې کوم دی نو فیاض الله فیضي صاحب په حوالې سره ما خو چې دا یو څو کرښې وکتې نو د سټارټ نه ماته اندازه وشوه چې یاره دا د استاد محترم پروفیسر ظاهرشاه ظاهر صاحب لیک دی. هغې چې کوم دی نو په دې لیک کې فیضي صاحب سره د خپلې پیژنګلو، د خپلې مینې، د شفقت اظهار په ډېر ښکلي ډول طریقې سره کړی دی او چې کله د فیضي صاحب سره څنګه میلاو شو، کله میلاو شو، د چا په ذریعه د ناصح صاحب په حوالې سره چې کوم دی نو په ذریعه دې سره میلاو شو. د هغې نه علاوه کتاب کې دي د رزړو د شاعرانو ادیبانو ذکر کړی دی او په آخر کې فیضي صاحب ته چې کوم دی نو یوه کتا ډالۍ کړې ده چې فیضي رزړو ته آواز
وبخو، فیضي رزړو ته آواز وبخو. څوک وایي دلته کې فنکار نشته دی، او فیاضه ښه په سا سندرې وایه. فیاضه ښه په سا سندرې وایه، زمونږه هیڅ ګورې تلوار نشته دی. نو اصل کې د اخیری شعر په حواله سره به زه دا ووایم چې د فیضي صاحب شاعري هم ډېره ښکلې زړه راښکونکې ده، خو د فیضي صاحب ترنم ډېر خوږ ترنم دی، او ترنم کې چې کوم دی نو دی د خالد اسرت صاحب داسې په لار تللی دي. ما چې کومې غزلې څو اورېدلي دي نو بلکل د هغې طرز د هغې سره پاتې شوي هم دي. د هغې نه علاوه بیا په دې کې زما د ژوند کیسه فیضي صاحب ډېر په ښکلي انداز کې په دې کې خپل ژوند ذاتي ژوند په حوالې سره د خپل سکول په حوالې سره بیا چې کله 10م پاس کو او کم کړاوونو او سختو سره یا بیروزګارۍ سره یا مزدورو سره مخ شو، هغه پکې ټکی په ټکی لیکلي دي. او دغه لیکونه چې کوم دی نو ځوان کول ته خصوصا چې کوم مایوسه خلک یا بیروزګاره خلک د هغې دپاره دا لیک دا کتاب او دا مضمون ډېر اهم دی چې هغې دا ولولي. چې فیضي صاحب په دې کې څومره د حوصلې نه کار اخیستی دی. زما یو شعر دی، زه اکثر خپلو کشرانو یا خپلو بچو ته ویم چې همت چې بین لمنزل طرف ته ګام پورته کا، همت چې بین لمنزل طرف ته ګام پورته کا، اخر سبا شي شپه کار څومره اوږده راشي. نو فیضي صاحب هم همت نه دی بایللی او دغه شپې د سبا انتظار کړی دی. د کمې بیروزګارۍ یا د مزدورو چې کوم دی کې ذکر کړی دی، ډېر ښکلي لیک دی. بیا دی وی چې دغسې د یو ملګري په ذریعه باندې زه یو سکول ته لاړم، یو پرایویټ سکول ته. هلته کې د استاد په حیث باندې دی چې کوم دی نو خپله وظیفه ترسره کړه، او هغه انګلیش میډیم سکولو. دې ځای کې هم د خپلې ژبې خپل ادب سره خپلې مورنۍ ژبې سره د مینې هغه اندازه تاسو لګولی شئ چې خپل پرنسپل ته د سکول مشر سره دغسې خبرو اترو کې هغې ورته وي چې یاره دا خو انګلیش میډیم دی. نو ده بیا په هغې کې وي چې یاره مونږ ته پکار دي چې دې بچو ته مونږه څه د انګریزۍ سره سره په پښتو کې هم که هغه دا شماره ده او یا نور څه خبرې اترې د پښتو په حوالې سره چې دا ورته وښایو د پرنسپل په اجازت باندې، ده بیا خپلو ماشومانو ته د انګلیش یا د نورو مضامینو سره سره د پښتو په حوالې سره د پښتو نظمونه، غزلې، نعتونه، حمدونه د هر څه دغه ماشومانو ته ور یاد کړه. فیضي صاحب دا هم په دې کې لیکي چې دغلته کې ماته یو داسې موقع میلاو شوه او د دغه ملګري یا دغه پرنسپل شکریه هم ادا کړې ده چې ماته دا موقع میلاو شوه چې ما درس و تدریس سره سره خپله هم داخله وکړه او مخکې مې سبق شروع کړه او اف ام وکړه، بیا مې بی ای وکړه، ګریجویشن هم بیا هم په دغه دوران کې کړی دی. دغه ځای کې بیا دی وی چې یاره د کال تقریبا کال 2015 نه والې کال 2021 پورې فیضي صاحب چې کوم دی نو بیا په دوبۍ کې پاتې شوی دی. هغه حال احوال هم ټوله کیسه په دې کې لیکلې ده چې ویزه څنګه وشوه، چا ورله وکړه، خپل مشر ورور یې هلته کې او بیا هلته کې چې دی لړه نو په دوبۍ کې بیا چې کوم د مسافرو حالي زمونږه د پښتنو رونو د مسافرو د مزدورانو کم حالي نو هغه هم په ښه انداز کې لیکلی دی چې انسان ورته خفه هم شي او داسې احساس هم ورته د هغه مسافرو رونو د هغه مزدورانو رونو د مسافرۍ احساس هم انسان ته وشي چې په څومره سختو تکلیفونو باندې دی هلته کې ژوند کوي، دی مسافري کوي، دی هلته کې ډیوټي کوي، بیا هغه پیسه ګټي او دلته کې رالیږي. پکار دي چې د هغې کورنۍ د هغې خاندان دغه پیسې ډېر په پال پرې سره ولګوي. خو یوې خبر ته زما فکر لړ چې فیضي صاحب کم دی کې لیکلی دي هلته کې په دوبۍ کې چې کم سختې ډیوټۍ او کم روزګارونه نو زه وایم چې بیا هلته زمونږ دغه مختلفو ملکونو کې شاعران ادیبان دي نو هغې بیا دغه ټولو سختو تکلیفونو او ډیوټیانو سره سره د پښتو ادب هم خدمت کوي. هلته تنظیمونه جوړ کړي دي او هغې دپاره وخت وباسي، پیسې خرج کوي او هلته کې چې کوم دی نو کتابونه چاپ کوي. دغه هم ډېر زیات د
ستاینې وړ خبره ده دغه ملګرو دپاره. نو فیضي صاحب چې کوم دی نو ډېر خوندور ټول کتاب درته ځکه نه وایم چې تاسو دا کتاب واخلئ، تاسو په خپله هم وګورئ. ډېر دلچسپ، ډېر خوندور. بیا هیواد ادبي ثقافتي تړون، دغسې نور چې کوم تنظیمونه دي د یار حسین، د تولاندی، ترکې، د ټولو په حوالې سره ادبي ټولنو د هغې کار و زیار په حوالې سره دي چې کوم دی نو دا کتاب کې لیکلي دي. او د دې کتاب بیه خو ما تاسو ته ووایي 350 او دا صفحې دی 100 او 80 صفحې چې کوم دی نو دا کتاب دی. ډېر ښه کتاب دی او دغه تاسو واخلئ په بیه باندې او دا تاسو ضرور امید دی چې تاسو به دا وګورئ. فیاض الله فیضي صاحب ته یو ځل بیا د رادیو پاکستان ایکسټرنل سروس لخوا مبارکي ورکوم د کتاب په چاپ باندې او په دې باندې به مونږ نور هم پروګرامونه کوو په دې کې چې نور کوم مضامین دي هغه به مو وخت په وخت تاسو سره شریکو، ځکه چې دا د یو داسې سپېڅلي شاعر لیکونه دي چې هغې خپلې شاعرۍ سره سره د مسافرۍ چې کومه مشاهده او تجربه ده د مسافرۍ کې د مزدورۍ او د هغه ځای کوم حال احوال دي نو هغه په دې کې شامل دي، په نثر کې هم شامل دي، د فیضي صاحب په غزلو په نظمونو کې هم شامل دي او د هغې په زړه راښکونکي ترنم کې هم دغه درد محسوس کیږي. خپل ځانیما فیضي صاحب چې کوم دی نو دوبۍ ته تلو نه وړاندې ما ته اوس دومره یادېږي چې دا به کال 2006 یا 7 کال به و چې زما ورسره په لومبي ځل دغسې شباب صاحب، میر جمال شباب صاحب الله دې وبخي، ناصر صاحب دې الله وبخي، نو دغسې مونږ په صوابۍ کې ځای په ځای مشاعرو کې چې کوم دی نو ما اورېدلو او ډېر ښکلې شاعري او ښکلې ترنم ورله الله پاک ورکړی دی. اوس د دوبۍ نه واپس راغلی دي په کلي کې او شاعري هم کوي او ورسره چې کوم دی نو د یو فنکار هنرمند په حیث باندې هم ښکلي کلامونه په خوږ اواز باندې په سوشل میډیا باندې شریکوي او د خپل ادب سره د خپل کلتور هم هغه خدمت کوي. مونږ به انشاءالله پروګرام مخ پر وړاندې بوځو، په بل پروګرام کې به دغسې یو بلې ښې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو او قوالۍ طرف ته به ورځو. بیا واپس راځو، مونږ سره اوسئ.